د حجرې ګوټ در باندې پریوزا د حجرې ګوټ در باندې پریوزا چې د رباب غوږې د خخ په زړګي شینه قدرمنو دغه د حجرې محفل مو را جوړ کړی دی او په دې کې زمونږ یو ډېر ښایسته فولکلور ولسي موسیقي د ټپو په شکل کې به موږ د وړاندې راوړو نو دغه ماښام ښکلا دغه غزل چاپېرچل به اوس د ټپو په خوند باندې معطر کېږي راځو ټپو ته ژوند که مې نصیب شو تا به وتلم د سرو سره دومره مینه مه کړه و نادانه د پیسو د ګلونو یو ازاد غونده بلبلو ما دا خوراله ژوند کړو ای ظالمه د زمو سره ځکه ځان وهلی وږې تږې درته ناست یمه راوړه بهارونه راله راشه د سپرلو سره زما د عمر سره سما او میرا چې کومه په خندا دې تېرومه جانان مې زیلی د زړه کړه لکه نختر په چورلېدو ځمکې لازمه یوکي بابا لارې سختې او د ګلو لښتې د پستا دپاره ځمه د لیونو ارمان پوره شو په لاره ځي په کاڼو ولې زیارتونه کله به یم کله به نه یمه او په برجلونو مې ډاډه ګرځمه ینه شرمېږمه پټه خبرېږم چې مې دړه ډړ کوینه کویدن مې نه ده ولې ژاړې کراچي مېلمانه راغلي دينه نغاري आवाज दे राखे ओ पजन सुरेश यार ودي کړه کوژدنه ما سیاسي نو ما خبر کا او چې په پالندر تلونګو وړو او راوړه مال ګل
وی در بشما کنی میم کنی ما نیمانو مازی گره بیار کنو خزا کومی مازی گره دمیر مکڑا کباد ناسیری کبیر اتیا بشنا مازی گرم گورا ما گورا مازی گر هر وقت ویز کلا کلا یمی شونډو پاړ مې ورله یوسئ جانان که خدای رسول مني نورا بشیدا د بڼو شپول به دې چاپېر کما د جانان مینا به په سترګو کې ساتمه هله چې دواړه پښتانه یو زما والی دستا ببر ببر بیتونا